دا زما هغه ملګری دی وکیل صاحب یوسف چا دپاره چې ما تاسو ته وینا کړې وه ښه دا یوسف دی ښه څنګه یوسفه ښه یم سر مهرباني ګوره ګوله تاله به زه 50 روپۍ میاشت تنخوا درکوم او سهار وختي به عدالت ته راځې ځکه چې عدالتونه ډېر وختي لري او د عدالت ټایم نه پس به ته 6 بجې پورې زما افس کې کار کوې ټیک ده سر خو زما کار بسې یوسف ستا کار به دا یې که نه چې ته به سهار وختي عدالت ته ځان رارسې زما غیر موجودګۍ کې به ته کلاینټ سره د هغه فایل تیارې هغه سره به ډیل کې او رښتیا یو بله خبره کله به کلاینټ طرف نه تاله 500 روپۍ هماغه څه وي چای پاني به ملاوېږي او ته نشم سر زما به خپلې تنخوا سره کار د کلاینټ د اضافي پیسو باندې زه د خواهشاتو غلام جوړېدل نه غواړم عجیبه ده دا ته لا کومه دنیا کې اوسې مړه خلک اکثر پیسو لپاره څه نه کوي افسران چې دي که نه رشوت دي پولیس والا په بېګناه خلکو باندې فایلونه کټ کوي ظلمونه پرې کوي ډاکټران چې دي هغه لیبارټرونه کمیشن یې اخلي میډیسن کمپنونه کمیشن یې اخلي دوکانداران چې کوم دي په دالونو کې رجو کې مرچکو کې ملاوټونه کوي زیاده پیسې ګټلو لپاره سودخور په سود پیسې ورکوي چې زیادې پیسې جیب کې ته واچوي او ته چې اکثر پیسو نه وې چې زه اکثر پیسې نه هلم وکیل صاحب تربیت چې د حلالو په روزۍ شي نو انسان د خواهشاتو د غلامۍ نه آزاد شي او زما هم د خواهشاتو دلدل د ازل نه بدي شي کومه تنخوا چې تاسو ته لږه ښکاري هما دپاره ډېره Utilizan tanto la mapa y lo que es no